السلام علیکم درنو اوریدونکو. نن تاسو ته هغه 8 ډوله ښځې معرفي کوم چې تاسو ورسره نکاح وکړئ ترڅو زندگی مو د خوښیو ډکه شي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل مو سبسکرایب کړئ. اول هغه ښځه ده چې د ځان لپاره د دنیا او آخرت کامیابی د اسلامی شریعت په تابعدارۍ کې وګڼي او پر ځان د اسلامی شریعت ټول حکمونه ومني. دوهم د ژبې له ټولو آفاتو نه ځان ساتل، لکه خیراوي کول، کنځلې کول، غیبت کول او داسې نور. دریم پاک لمنه اوسېدل. نیکه ښځه باید د خپل عزت او د خاوند د عزت د ساتلو کوشش وکړي، د تهمت له ځایونو نه ځان وساتي. نامحرم سړي سره خبرې ونه کړي. نامحرم سړي ته د زینت او ښکلا ځایونه ښکاره نه کړي. نامحرمه سړي ته په ستړي مشي کې لاس ورنه کړي. له هر قسم ګناهونو په ځانګړي ډول د انټرنیټ له ناروغۍ نه ځان وساتي. څلورم د خپل شرعي حجاب پابندي وکړي. له داسې تنګو او شفافو نرو جامو نه ځان ساتل چې د بدن اندامونه یې پکې ښکاري. پنځم د خپل خاوند حقوق پیژندل او د هغې ادا کول او د خاوند پوره اطاعت کول. شپږم خپل او د خاوند ټول رازونه ساتل، په ځانګړي ډول د ازدواجي مسلو رازونه نورو ښځو سره نه شریکول. اووم د خپل خاوند سره پوره مینه او محبت کول او هغه ته د پوره مینې اظهار کول. او اتم له نورو نیکو ښځو سره خپل تعلق جوړول او له بدو ښځو له تعلق نه لرې اوسېدل.